نن سبا خلک د ښایست د ټینګې نه دی ګوره نن سبا خلک د ښایست د ټینګې نه دی ګوره ما ته غم مه جوړه هر چا ته خندا مه کوه ملګرو پرون ما په دې جینۍ باندې هغه ویډیو وکړه په دې کې ما د هغې کم مکمل تفصیل هغه بیان کړی و دا ما ویلي وو چې دې جینۍ تعلق هغه د کوم ځای سره دی خو زیات تر کم کسان چې دي هغو به دا ویل وی آیا د دې کم تعلق چې دی هغه د عرب څه ملکونه دي د هغې سره دی نو نن بیا هغه ویډیو طرف ته راځم تاسو ته مکمل هغه ایکسپلین کوم چې آیا د دې جینۍ تعلق د کوم ځای سره دی که ستاسو خیال وي د ټول نه مخکې خو زه تاسو ته دا ویم چې 2-3 ورځې وشوې دا ویډیو هغه ډېره زیاته وایرل ده په ټیک ټاک باندې لکه په ټیک ټاک چې یو شیز وایرل شي نو هغه بیا ډېر زیات په مخ په تیزۍ سره روان وي یعنی خلک هغه رالګي دا ویډیو ډاونلوډ کوي او خپل یو ساوند پې ولګوي بیا یې اپلوډ کړي خو ډېره زیاته مخ په وړاندې روانه ده تاسو ته ما په هغه ویډیو کې هم ویلي چې د دې کوم تعلق هغه د افغانستان سره دی یعنی که د دې بولقې ته وګوري ورسره خوا کې چې کومه خواوشا کم دا دوکانونه ښکاري دا کومه ایریا چې ده نو هغه هم د افغانستان ایریا ده بل دا کم چې سکین وایي هغه هم د کم یعنی د پښتو که موږ نن سبا وګورو زموږ پښتانه وروڼه چې دي هغه چې لکه عام کم کپ څه استعمالوي نو په هغه طریقه باندې چیز کي خو زیات تر کم کسان چې دي هغو دا کمنټس کول چې آیا د دې کم تعلق دې ځای سره نه دی د افغانستان سره تا داسې دروغ ول مختلف داسې قصې کمنټسونه یې کول نو هغو ته یو ځل بیا ویم چې د دې کم تعلق چې دی هغه افغانستان سیمې سره دی ویډیو یې ډېره زیاته په ټیک ټاک باندې وایرل ده یعنی خلک پې مختلف قسمه شاعري دي نه علاوه مختلف قسم خپلې کمې رایګانې چې دي هغه پې ورکوي دغه لنډ شان معلومات هغه هم تاسو سره شریک کړو امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نور ویډیوګانو دپاره